یو کس خوب لیدلی ده چې ما خوب کې وینم چې زه په اوښ باندې سور یم. نو د دې تعبیر څه ده؟ علما کرام فرمایي څوک چې خوب کې وویني چې په اوښ باندې سور ده، اوښ چې ده په اوښ باندې سور یم په خوب کې، نو ده ته به الله پاک جل شانه په مال تجارت کې فایده ورسوي. که دا تاجر وي نو ده ته به فایده ورسیږي. معنا علما کرام فرمایي مالی فایده به ده ته ورسیږي چې څوک په اوښ باندې سورلی وکړي. ځکه بعضې شیان داسې دي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل چې ما خوب ولیدو چې ده په خوب کې پیس کم او باقی مې عمر صاحب ته ورکړي، علي صاحب ته ورکړي، عمر صاحب ته. نو چا ورته وی صاحب د دې تاویل څه ده؟ پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل چې دا علم ده. د پیو شکل په خوب کې دا د علم ده، او د دین شکل دا د قمیص ته قمیص. یو سړی د خوب کې وایي چې ما قمیص اچولی ده، او قمیص نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې ما ولیدل قمیص د بعض خلکو قمیصونه تر سینو پورې وو، او د بعض د هغې لاندې او بعض د هغې لاندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک مې ولیدو یجره چې دان پورې راښکلو. چا ورته وی صاحب د دې تاویل څه ده؟ نو دا دین ده، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک دین کامل ده، ځکه ځان پورې قمیص راکاږي. نو په خوب کې په اوښ باندې سورلي کول علما کرام فرمایي او معبرین چې څوک وویني چې د په اوښ باندې سور یم، ده ته به الله پاک جل شانه مالی فایده ورسوي، اموال و تجارت کې به اضافه وشي. او دا وظیفه خو ما مخکې ویلي وه چې سړی وایي د ما ذهن کمزوری ده او زه څه وایم. نو علما کرام فرمایي الم نشرح لک صدرک، صورت انشراح ته وایي. دا دې اووه ځلې ځان سره الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک، دا صورت مبارک وایي. الله پاک جل شانه به په ذهن کې قوت واچوي او ذهن به قوي شي. او بل رونو چې دا څوک وایي نو ښایسته خوبونه به ویني. الم نشرح لک صدرک دا صورت مبارک چې څوک وایي الله پاک جل شانه به د دین دپاره د اسلام دپاره سینه کلاو کی او ښایسته حالت په پې راشي او خوبونو کې به ښایسته حالات ویني.